سلامونه، وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به یاست. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په پينځلسم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. زموږ دا درس هم د تیرو درسونو په څېر څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه د کلمو یا words، دریمه برخه expressions and sentences، اصطلاحات او جملې، او څلورمه په زړه پورې برخه one question، یوه پوښتنه ده. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په تیر درس کې موږ to be verbs یا د موجودیت فعلونه ولوستل، او په دې درس کې نن to have verbs یا د لرلو فعلونه لولو. To have verbs definition یا تعریف ته راځو، which are those which are used to show possession or ownership in the sentences. Are those which are used to show possession or ownership in the sentences. د لرلو فعلونه هغه دي چې په جملو کې ملکیت او مالکیت ښکاره کوي. د لرلو فعلونه هغه فعلونه ته ویل کېږي چې په جملو کې ملکیت او مالکیت ښکاره کوي. To have verbs consist in. د لرلو فعلونه عبارت دي له have، has، had. یعنی درې دانې to have verbs موږ لرو، یا درې دانې د لرلو فعلونه موږ لرو چې have او has په present tense یا حاضر زمانو کې کاریږي، او had بیا په تیرو زمانو کې کاریږي. لومړی هم راځو present conjugation، حاضر ګردان ته. یعنی په present tense کې د کومو subject pronoun، کومو فعلي ضمیرونو لپاره موږ have او د کومو لپاره has کارولی شو. د I لپاره have وایي چې I have، زه یې لرم. د you لپاره have، you have، ته یا تاسې یې لرئ. د he، she او it لپاره has کاروو، وایي چې she has، هغه ښځینه یې لري. he has، هغه یعنی نارینه یې لري. او it has، هغه غیر ژوندی یا ځناور یې لري. د we لپاره هم have کاروو، وایي چې we have، موږ یې لرو. they have، هغوی یا دوی لري. example ته راځو. I have a pencil. I have a pencil. زه یو پنسل لرم. نو کله یې لرم؟ خو اوس په present tense کې لرم. ورپسې بل دی چې you have. You have a book. You have a book. ته یو کتاب لري. نو دا یې example وي د حاضر ګردان شو، یعنی present conjugation شو. اوس راځو تیر ګردان ته، past conjugation ته راځو. په تیر زمانه کې دا په یاد ولرئ چې د ټولو subject pronoun لپاره یا د ټول subject لپاره موږ یوازې had کارولی شو. یعنی د to have verbs past form چې دی یوازې had دی. د I، you، they، he، she، it ټولو لپاره موږ had کاروو. وایي چې I had، ما درلود. you had، تا یا تاسې درلود. she had، هغې درلود. he had، هغه درلود. it had، هغه غیر ژوندي یا ځناور درلود. we had، موږ درلود. they had، دوی درلود یا هغوی درلود. دا یو تیر ګردان. example ته راشئ. په example کې وایي چې I had a close friend. I had a close friend. ما یو نږدې ملګری درلود. بل example کې وایي چې he had a bike. He had a bike. هغه یو بایک یا موټرسایکل درلود. نو دا یې example تیر ګردان هم پای ته ورسید. اوس نوټ ته راځو، او په نوټ کې دا وایو چې usually in the question and negative form of to have verbs, the to do verbs are used along with them. وی معمولا د کومو جملو کې چې موږ سره to have verbs وي، د هغې د پوښتنې بڼې د جوړولو، پوښتنیزې بڼې د جوړولو او یا هم د منفي کولو لپاره to have verbs موږ کاروو معمولا. او but it is also possible to use to have verbs at the beginning of the sentences in the question and add only not after them in negative. مګر دا هم امکان لري، دا هم شونې ده چې دغه to have verbs خپله د پوښتنیزې بڼې د جوړولو لپاره د جملې سرته راولو، او که غواړو چې منفي کړو نو to have verbs نه وروسته یوازې د not کلمه کاروو. لکه څنګه چې په to be verb کې موږ ولوستل، هم کولی شو چې to be verb د جملې سرته راولو د پوښتنې بڼې د جوړولو لپاره، او که غواړو منفي کړو
نو یوازې not د to be verbs نه وروسته راولو. دلته هم په to have verbs کې کولی شو چې to have verbs د جملې سر ته راولو تر څو پوښتنیزه بڼه جوړه کړو، او که غواړو چې منفي بڼه جوړه کړو نو بیا د to have verbs نه وروسته د not کلمه استعمالولی شو. یادښت کې په پښتو تاسو ته ښکاره لیکل شوي معمولا د لرلو فعلونه په پوښتنیزه او منفي بڼه کې د to do فعلونو څخه استفاده کیږي، خو دا هم شونې ده چې دغه فعلونه په سوالیه بڼه کې د جملې په سر کې او په منفي بڼه کې د دغه فعلونو څخه وروسته د not کلمه اضافه شي، لکه څنګه چې ما درته وویل. لاندې بېلګو ته تاسې متوجه شئ. زه وایم چې I have a pen. I have a pen. زه یو قلم لرم. نو ګورئ to have verbs ما سره شته، have ما سره په جمله کې شته، نو زه کولی شم چې داسې ووایم که چېرته پوښتنه دې جوړوم چې have I a pen. have I a pen. آیا زه یو قلم لرم؟ نو ګورئ خپله to have verb مې د جملې سره ته راوست. او که چېرته غواړم چې جمله منفي کړم داسې ووایم چې زه یو قلم نه لرم، نو بیا څه کوم؟ د to have verb نه وروسته یو not اضافه کوم، وایم چې I have not a pen. I have not a pen. زه یو قلم نه لرم. خو دا هم امکان لري چې تاسو د to do verb نه کار واخلئ. اوس مثلا تاسو وایئ چې do I have a pen. do I have a pen. آیا زه یو قلم لرم؟ نو ګورئ to do verb نه هم کار واخیسته. او که چېرته وایئ چې مثلا منفي بڼې ته اړئ چې زه قلم نه لرم، نو ویلی شئ چې I do not have a pen. I do not have a pen. زه یو قلم نه لرم. یعنی هم د to have verb نه کار اخیستلی شو چې لومړي سر ته یې راولو پوښتنیزه بڼه جوړه کړو، او یا د to have verb نه وروسته not اضافه کړو منفي بڼه یې جوړه کړو، او هم کولی شو د to do verb نه ګټه واخلو چې to do verb د جملې سر ته راولو، هم کولی شو منفي بڼه سوالیه بڼه یې جوړه کړو، او که غواړو منفي بڼه یې جوړه کړو نو د to do verb نه وروسته not اضافه کوو، ورپسې to have verb کاروو، او هم دا طریقه هم کولی شو. دا زموږ د ګرامر برخه وه. ګرامر برخه مو هم دلته پای ته ورسېده. دویمه برخه کلمو یا words ته راځو. په دې برخه کې د تیر په څېر 15 لغتونه لرو، او تاسې هڅه وکړئ چې دغه لغتونه په جملو کې وکاروئ تر څو مو هیر نشي. او راځو هم لومړی راځو د دغې لغتونو پروننسیشن یا تلفظ ته، له ما سره یې تکرار کړئ، د هغې څخه وروسته به بیا ژباړې ته راشو. doctor. doctor. die. die. did. did. dream. dream. dust. dust. doctor معنا رنځپوه یا ډاکټر. die مړ کېدل. did مړی. dream خوب لیدل. dust ګرد یا خاوره. دا هم د لغتونو برخه پای ته ورسېده. ورپسې expressions and sentences اصطلاحات او جملو ته راځو. په دې برخه کې معمولا هغه اصطلاحات او جملې لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ورڅخه ډېره استفاده کیږي. او په ننني درس کې بیا په مېلمستیا کې کارېدونکي اصطلاحات لولو. هغه اصطلاحات چې موږ په مېلمستیا کې کاروو نو هغه لولو. فرست کې وایي چې guest is loved by God. guest is loved by God. مېلمه د خدای دوست دی. یعنی یو څوک موږ ته راشي، موږ ورته وایو چې مېلمه د خدای دوست دی. guest is loved by God. سیکنډ کې وایي چې help yourself. help yourself. خواړه ځان ته خپله واچوئ. ځینو ځایونو کې که مو په لیدلي وي، ځینو ځایونو ته چې تاسې ځئ نو هلته د خوړو سیسټم داسې وي چې هر څوک خپل ځان ته لوښی راخلي او کوم خواړه چې خوښېږي هماغه ځان ته په لوښو کې اچوي. نو هغلته بیا help yourself یعنې ځان ته خپله هر څوک تیاری کوي. نو دې ته وایي چې help yourself. ځان ته خپله خواړه واچوئ. یو چا ته وایي چې ښه اشتیا ولرئ. good appetite. good appetite. نوش جان. او یا هم ښه اشتیا ولرئ. I have no appetite. I have no appetite. زه اشتیا نه لرم. یعنی اشتیا نه لرم، موړ یم، خواړه نه خورم. او بل کله چې یو څوک تا ته ستړي ته اوچتېږي یا ښه راغلاست درته وایي نو ته ورته وایي چې don't stand on ceremony. don't stand on ceremony. ښه راغلاست ته مه ودرېږئ، یعنې ودرېدو ته اړتیا نشته. ښه، دا و د اصطلاحاتو برخه. دا هم پای ته ورسېده. د دې څخه وروسته وروستۍ برخه one question یوه پوښتنه ده. په دې برخه کې د تیر په څېر یوه پښتو جمله درکول کېږي
د هغې دوه انګلیسي ژباړې تاسو سره په A او B آپشن کې موجودې وي. کوم چې ورسره سمون خوري ستاسو په نظر همغه ورته انتخابوئ او د صحیح ځواب په ویلو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ. د نن ورځې پښتو جمله ده ته تر ټولو غوره یې. ته تر ټولو غوره یې یعنې ډېر غوره یې. فرست کې راځي چې you are the best. you are the best. او په B کې راځي you are good. you are good. د کمنټ په برخه کې پوښتنې ته ځواب ولیکئ او د هر سم ځواب لپاره یوه نمبره ترلاسه کړئ او د 10 نمبر په اخیستلو سره تاسې د جی بهیر چینل لوري د ستنلیک ګټونکي شئ. او په یاد ولرئ چې تاسې د ویډیو د خپرېدو څخه وروسته تر 40 ساعتو پورې کولی شئ چې پوښتنې ته ځواب ووایئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله ده څه مو ترې زده کړي وي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.